بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درنو دوستانو، په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ یاست. نن په دغه ویډیو کې غواړم چې تاسو ته په افغانستان کې دندو ته د اپلای کولو ویب سایټونه در معرفي کړمه چې موږ څه ډول کولی شو ځان ته دندې پیدا کړو او هغې ته اپلای وکړو. دوستانو، په افغانستان کې دوه ډېر مهم نهادونه ویب سایټونه دي چې دندې اعلانوي. یو ته یې اکبر ویب سایټ ویل کېږي یا اکبر جابس پلیټفارم ورته ویل کېږي، او دوم ته چې دی جابس ډاټ آی اف ویل کېږي. د دغه دوو پلیټفارمونو په ترو باندې موږ کولی شو چې دندو ته اپلای وکړو، او په دغه ویډیو کې انشاءالله چې زه تاسو ته پریکټیکل کار کوم، هیڅ برخه نه سکیپ کوم، عملي تاسو ته ټول ښایم چې څه ډول کولی شو اپلای وکړو، څه ډول ورته سی وي برابره کړو، کاور لیټر څه ډول برابر کړو، او همدا ډول ایمیل ورته څه رقم ولیکو. دا هر څه په همدغه ویډیو کې تاسو ته واضح کوم. دغه دوه پلیټفارمونه به تاسو په دغه ویډیو کې وپېژنئ چې یو اکبر جابس ده، بل هم جابس ډاټ آی اف ده. ولې د دې ترڅنګ دوستانو که چېرته تاسې غواړئ چې د یو این وظیفو ته یا د یو این دندو ته اپلای وکړئ، نو بیا تاسې د یوناپس په نوم باندې خپله د یو این جابس پلیټفارم ده، هلته هم کولی شئ چې تاسې انټرنیشنلي سطحه باندې د افغانستان په شمول دندو ته اپلای وکړئ. چې البته د یو این جابس ته چې تاسې اپلای کول غواړئ، هغه نو داسې کسان نیسي چې تحصیلات یې ډېر زیات لوړ واوسیږي او حداقل ماستري او دکتورا ولري او په خپل فیلډ کې کاملا تسلط ولري او تخصص ولري. یعنې داسې لو کوالټي کسان نه نیسي چې هغوی فرض کړئ یو عادي لیسانس کړی واوسیږي او بیا وغواړي چې یو این کې وظیفه وکړي. نه، د یو این لږ مهارتونه زیات غواړي او څومره چې لوړ تحصیلات ولري او څومره ډېر ژبو باندې پوه شئ او په خپله برخه کې چې څومره پیاوړی تخصص ولرئ، بیا تاسې ډېر چانس پیدا کوئ چې په یو این کې دنده ترلاسه کړئ. په هر صورت دوستانو، راځو لومړی تاسو ته اکبر ویب سایټ معرفي کوم. تاسې به ګوګل کروم ته راشئ او تر دې وروسته به دلته ورته اکبر جابس ولیکئ. ما له مخکې نه تیار سرچ کړی، زه یې ورته نه لیکم، همدغه راخلمه اکبر جابس باندې کلیک کوم او صبر کوم تر څو ماته د اکبر ویب سایټ اوپن شي. دوستانو، دندې یوازې د اکبر ویب سایټ او جابس ډاټ آی اف نه اعلانوي، بلکې دا هغه ډېر مشهورې دي په افغانستان کې چې زیاتره وظیفې له دې لارې اعلانېږي. د مؤسساتو وظیفې، حتی د دولتي اداراتو وظیفې، دا ټول دلته اعلانېږي. او یوناپس کې چې دی د یو این مربوط دندې اعلانېږي. ولې زه د دې ترڅنګ ځینې داسې ادارات او نهادونه دي، لوی لوی نهادونه چې هغوی خپله د خپلو تشو بستونو دپاره یو خاص جابس پلیټفارم لري او هغې کې کولی شئ بیا تاسې څه وکړئ، خپل د خوښې دندې پیدا کړئ. فرض کړه سیف د چلډرن ده، یا هم نور داسې نړیوال مؤسسات دي، لوی مؤسسات دي چې هغوی وظیفې په اکبر او جابس ډاټ آی اف کې میلانېږي، ولې هغوی خپله هم د خپلو تشو بستونو او ویکنسیانو دپاره ویب سایټ لري او کولی شئ چې د همغې ویب سایټ په ترو هغوی ته اپلای وکړئ. په هر صورت دوستانو، کله هم چې تاسې ګوګل کروم اوپن که، په سرچ بار یا اډرس بار کې مو اکبر جابس ولیکلو، تاسو ته اوس د اکبر ویب سایټ څنګه کېږي راځي. دغه لومړی ویب سایټ باندې چې ما کلیک وکړو دوستانو، دا د اکبر لیست جاب کابل، دا چې دی د اکبر ویب سایټ ده، www.akbar.org. دا ویب سایټ د دې باندې ما کلیک وکړو دوستانو، دغه یې ماته څنګه که اوپن کړلو. کله چې موږ ته د اکبر ویب سایټ اوپن کېږي، نو لاندې راځو، دلته موږ سره مختلفې دندې څنګه شوي اعلان ته ایښودل شوي چې موږ کولی شو ورته اپلای وکړو. خو زه لومړی پاس راځم، دلته چې تاسې ګورئ دا د اکبر لوګو ده. له مکمل زما انټرنیټ ضعیف ده، مکمل شور شوی نه ده، لږ صبر کوو چې مکمل دا شور شي. دا د اکبر لوګو ده دوستانو. همدا ډول که د اکبر دغه کوم پلیټفارم چې په افغانستان کې دندې اعلانوي، که غواړئ چې د په اړه باندې تاسې ولولئ، نو کولی شئ له دې ځایه له دې مینوګانو څخه او له دې ټایبونو څخه مختلف معلوماتونه ترلاسه کړئ.
خو زما دلته د دوی سره کار نشته. دلته زه راځم اصل مطلب ته جاب ټایټل د ارګانیزیشن یا کمپنی ده. کله هم چې تاسې غواړئ د اکبر ویب سایټ په ترو باندې یوې دندې ته اپلای وکړئ، نو لومړی خو په سرچ کې تاسې کولی شئ چې دلته د وظیفې نوم ولیکئ او مربوطه ارګانیزیشن ولیکئ او سرچ یې کړئ. فرض کړه زه اډمین فاینانس دنده غواړم وګورم کوم نهاد کې وی غواړئ چې وګورئ، د هغه مربوطه نهاد نوم ورته ولیکه. زه فرض کړه ورته لیکم ستارهګان، چون زه همدا اوس له دغه نهاد سره کار کوم. سرچ کوم چې د اډمین فاینانس برخه کې ستارهګانو کوم وظیفه اعلان ته ورکړی ده او که نه ده ورکړی. نو په همدغه ترتیب باندې زه صبر کوم تر څو دا ما سره سرچ شي. په همدغه ترتیب تاسې کولی شئ دوستانو چې سرچ کې د جاب ټایټل کومه وظیفه چې تاسې غواړئ هغه نوم ورته ولیکئ او ارګانیزیشن نوم ورته ولیکئ او څنګه یې کوئ سرچ یې کوئ. چې کله مو سرچ کړلو که چېرته همدغه پوزیشن دغې نهاد کې اعلان ته ورکړل شوی اوسیږي نو تاسو ته دوستانو دلته لاندې څه کېږي راځي. خو تر اوسه پورې موږ ته سرچ شوی نه ده، ممکن دغه دنده د دې نهاد لخوا څخه اعلان شوی ونه اوسیږي. ولې زما هدف یوازې دا و چې تاسو ته دغه برخه در وښایم چې دلته فقط موږ دومره کولی شو چې جاب ټایټل ورکړو او ارګانیزیشن نیم ورکړو او د هغې څخه وروسته سرچ یې کړو. که چېرته همدغه ټایټل چې موږ دلته ورکړی او کوم ارګانیزیشن نوم چې موږ ورکړی دغه دنده اعلان کړی اوسیږي نو هغه سرچ کېږي موږ ته راځي. په هر صورت له دې ځایه کله چې لاندې راځو دوستانو دلته موږ سره څو مهمې نورې خبرې دي. لومړی کټګوري ده. موږ تاسې هر یو ځانګړی بخش کې درس ویلی دی او یو ځانګړی بخش کې تخصص لرو او مهارت لرو. نو که ټولې وظیفې موږ دلته ګورو دا خو د مختلفو د انجینرۍ وظیفې هم دي، د طب برخې وظیفې هم دي، لوجستیک هم دی، مختلف برخې وظیفې دي. نو دا چې موږ هر یو ګورو خپل مربوط یا ریلیټډ جابس پیدا کوو زموږ څخه وخت ډېر زیات نیسي. نو دلته د اکبر په ویب سایټ کې یو ښه والی دا ده چې دوی کټګوریانې ورکړي دي. 322 جابس چې دی همدا اوس اعلان کې دي. زه راځم دلته کټګورۍ ته. کله چې کټګورۍ ته راغلم دلته مختلف کټګوریانې دي. تاسې په کومه برخه کې غواړئ چې دندې ځان ته ولټوئ او پیدا یې کړئ. اکاونټینګ برخه کې غواړئ، اډمین کلریکل برخه کې غواړئ، اګریکلچر کې غواړئ، بینکینګ کې غواړئ، کمیونیکیشن، کنسټرکشن، کوارډینیشن، کسټمر سرویس، ډیزاین، ډسټریبیوشن، شیپینګ، مختلف کټګوریانې دي دوستانو. په هره برخه کې چې تاسې تخصص لرئ او مهارت لرئ همغه برخه ورته انتخاب کړئ. مخکې چې دوستانو ما سرچ ورکړی او اډمین فاینانس ستارهګانو کې اوس دلته ما ته څنګه شو دا سرچ اوس یې تکمیل شو 0 جابس فاوند. یعنې په دغه برخه کې وایي چې تاسې سرچ وکړه په دې برخه کې کوم وظیفه دوی اعلان ته نه ده ورکړی. دا مخکینی سرچ زما انټرنیټ ضعیف و ځکه ځنډ پاتې راوړلو. په هر صورت راځو بیا هم لاندې کټګورۍ ته راځم. زه ورته وایم چې زه اکاونټینګ برخه کې غواړم وظیفو ته اپلای وکړم. لوکیشن وایي کوم لوکیشن غواړئ، لکه افغانستان کې 34 ولایتونه دي. په کوم ولایت کې ورته غواړئ چې دغه پوزیشن ته اپلای وکړي. زه ورته وایم که چېرته کابل کې کوم یو اکاونټینګ بخش کې کومه دنده اعلان شوې هغې ته اپلای کول غواړم. نو ما ورته کټګوري کې اکاونټینګ انتخاب کړ، لوکیشن مې ورته کابل انتخاب کړ. دوستانو دلته ما ته څه لیکي 0 جابس فاوند. په دې معنا باندې چې کومه وظیفه په دغه برخه کې لا نشته ده. که چېرته دلته نیوست فرست چې لیکلی دی لیټسټ جاب ولیکم کوم تازه جاب چې اعلان شوي هغه ماته شو کوي او که نیو ولیکم هغه ماته شو کوي. ګورئ نیوست نوی شو کوي او لیټسټ چې دی پخواني وظیفې شو کوي. زه به ورته نیوست انتخاب کړم. په هر صورت بیا هم دوستانو راځو دا وار زه ورته انتخابوم د ستارهګان ورته پاکوم ځکه دا موږ سره سرچ یې بیا واخیسته. زه ورته وایم اکاونټینګ کې او په کابل کې کومه دنده شته ده او دا ورته څنګه کوم سرچ کوم. صبر کوو تر څو موږ سره دا 6 وظیفې دوستانو په دې برخه کې دي. لاندې راځم ګورئ اکاونټینګ کټګوري ده، کابل کې دا وظیفې دي، 6 وظیفې دي. لومړی اکاونټنټ ده، دا وظیفه ده او مسګران میټل ان رابر ګارډز پروډکشن کمپنی فول ټایم. دا یوه دنده ده دوی اعلان کړی دی، لوکیشن یې په کابل کې دی.
کله اعلان کړی؟ ونډه یا یو ورځ وړاندې اعلان کړی دی او تر 21 د 10 2026 کال پورې. لکه دا اعلان کې د ایکسپایری ډیټ دی، تاسو کولی شئ تر دې وخته پورې ورته اپلای وکړئ. فاینانس اسسټانټ دا چا اعلان کړی؟ افغان ریلیف چریټي فاونډیشن فول ټایم کابل 3 days ago اعلان کړی دی او د ډیډلاین ده. فاینانس منیجر دا هم کابل هیسټوریک ګارډنز ټرست په نوم باندې کوم نهاد د دوی اعلان کړی، 4 ورځې وړاندې اعلان کړی او 15 تاریخ پورې تاسو کولی شئ اپلای وکړئ. نن موږ سره څوم دی؟ نن 8 تاریخ ده. اډیټ افیسر ده. لکه دوستانو د اکاونټینګ مربوط دغه 15 یا شپږ وظیفې چیرته دي اعلان شوي دي؟ لاندې راځم ګورئ. اکاونټینګ ان اپریشن اسسټانټ، فاینانس ان اکاونټینګ منیجر. لکه د دې برخې ټولې وظیفې دلته څنګه شوې؟ موږ ډېر په اسانۍ سره پیدا کړلې. نو د کټګوري او د لوکیشن ګټه په دې کې شوه چې کله هم موږ او تاسو یو مشخص برخه کې خپل فیلډ کې غواړو چې دنده ځانته پیدا کړو، خپل کټګوري انتخابوو، کوم ولایت کې چې غواړو دنده ترسره کړو هغه ورته انتخابوو، د هغې مربوط چې څومره وظیفې اعلان ته ورکړل شوی هغه ټول موږ ته شو کېږي او ښودل کېږي. اوس غواړم چې زه په دویو کې یو وظیفه ځان ته وپنځم. فرض کړه فاینانس اسسټانټ باندې کلیک کوم دوستانو، دغې دندې ته زه غواړم چې اپلای وکړم. ګورئ دا یې ماته څنګه وپنې کړه. فاینانس اسسټانټ افغان ریلیف چریټي فاونډیشن لخوا اعلان شوی ده. ټایپ یې فول ټایم وظیفه ده. کټګوري فاینانس ان اکاونټینګ ده. نیشنالیټي افغان ده. سیلري 0 لیکلی ده. دوستانو سیلري سکیل لري. سیلري سکیل په دې معنا باندې ده چې کله تاسو یوې دندې ته اپلای کوئ، ځینې نهادونه دي هغوی واضح درته لیکي چې موږ 10,000 یا 20,000 افغانۍ د دغه پوزیشن دپاره معاش ورکوو. ځینې نهادونه دي هغوی لیکلي دي چې اکارډینګ ټو سیلري سکیل، په دې معنا باندې چې کله تاسو شارټ لیست شولئ، امتحان مو ورکړ، کامیاب شولئ، نو بیا په انټرویو کې تاسو سره تفاهم کوي، تاسو ته وایي چې څومره معاش غواړئ او هغوی وایي چې موږ دغومره معاش ورکولی شو. خبرې اترې پرې کوئ، بالاخره یو معاش تاسو ته ټاکل کېږي. او بل د وین جابس دي چې هغوی دوستانو د یو خاص جابس رینج لري چې د NTA په نوم باندې رینج ده او د هغې په اساس تاسو ته معاش ټاکل کېږي. خیر په هر صورت دلته بل لیکلی دی نمبر آف جابس یوه دنده یا یو بس د لوکیشن یې کابل کې ده. په دغه تاریخ باندې دا 3 د اګست باندې دا دنده اعلان شوی ده او میل نارینه جنسیت کولی شي دې ته اپلای وکړي او دا یې ویکینسي نمبر ده. لاندې راځو دوستانو، دلته د دغې دندې دپاره بیچلر لیسانس باید کس واوسیږي. اکسپیرینس منیمم 2 years 2 کاله باید په همدغه فاینانس او اکاونټینګ برخه کې تجربه ولري. اوس هم لاندې راځو، لیکلی دی چې about the company. دوستانو هر یو دنده چې اعلانېږي، هره کمپنۍ چې اعلانوي او تاسې هغه دنده ځان ته اوپن کوئ، دا په اکبر ویب سایټ کې نه بلکې په زیاتره ویب سایټونو کې حتی په بین المللي سطحه باندې د هغه ادارې په اړه لومړی تاسو ته یو څه معلومات ورکوي چې دغه ادارې چې دغه وظیفه اعلان کړې ده څه ډول اداره ده، په کومو برخو کې کار کوي. نو دا یو جنرال اوورڤیو د هغه ارګنایزیشن په اړه تاسو ته ورکول کېږي. لکه دلته چې ورکړل شوی افغان ریلیف ارګنایزیشن is a national non-governmental non-profit organization dedicated to improving the lives of vulnerable communities across Afghanistan. صحیح دی، هغه آسیب پذیرې قشر چې په ټولنه کې ده په افغانستان کې وایي هغوی ته رسیدګي کوي. لکه دا یو مؤسسه ده. خیر په هر صورت لکه دا معلومات به تاسې ولولئ. مؤسسه یا نهاد مربوطه ادارې سره به ځان اشنا کوي. تر هغې وروسته جاب سمري ده. د جاب سمري مکمل دلته دوستانو لیکل شوی، لکه څنګه چې مخکې ارګنایزیشن یې دا دی، جاب ټایټل دا ده، ویکنسي نمبر یې دا ده، یوه دنده ده، فول ټایم ده، کانټراکټ ډیوریشن یې چې دی 1 year ده، ایکسټنډیبل په دې معنا باندې ده based on performance in funding availability. وایي که چېرته موږ سره بودیجه او ستاسې پرفارمنس یا کار خو نو یو کلن قرارداد درسره کوو، وروسته بیا د تمدید وړ ده. ډیوټي سټیشن کابل د نیشنالیټي افغان ده. لکه ټول مکمل د جاب سمري تاسو ته دلته څنګه شوی دوستانو ښودل شوی ده. لاندې راځو، بل موږ ته جاب سمري ده. دغه کومې دندې ته چې دوستانو تاسې اپلای کول غواړئ همدغه فاینانس برخه کې، د دې په اړه باندې یو جنرال اوورڤیو دلته هم ورکړی چې دغه وظیفه دغه کارونه به کوي موږ ته. صحیح ده. بیا دلته چې دی کی ریسپانسبلیټیز یې لیکلی دي، مشخص مسؤلیتونه، دغه کم بس یا پوزیشن ته چې تاسې اپلای کول غواړئ دغه کارونه به وایي ته ترسره کوئ. خو دلته دوستانو یوه خبره زه تاسې ته ووایم چې
البته کی ریسپانسیبلیټیز یا کوم ریسپانسیبلیټیز چې دلته اعلان ته ورکول کیږي ممکن له دې څخه یو نیم وظیفې زیات هم بیا په تاسې باندې ترسره کړي ځکه ځینې وخت ضرورت پیدا کیږي چې ځینې اضافي وظایف هم تاسې ترسره کړئ نو هغه هم په نظر کې ونیسئ خو د دې دندې دپاره فقط همدغه مشخص څو خبرې لیکلي prepare payment voucher receipt voucher and journal vouchers record daily cash in bank transaction accurately maintain proper filling and archiving of financial documents لکه د همدغې مالي او محاسبې برخه کې چې کوم مهمې خبرې دي هغه ټول دلته څنګه دي دا به ستاسې دندې او دا به ستاسې کارونه وي چې تاسې به ترسره کوئ په دغه نهاد کې required qualifications education چې دی وایي تاسې باید لیسانس واوسیږئ فاینانس یا اکاونټینګ کې یا بزنس اډمنسټریشن کې یا اقتصاد کې یعنې په مجموع کې د اقتصاد مربوط وظیفه ده او فاینانس کې باید تاسې چې ولرئ تخصص ولرئ ورک ایکسپیرینس دوستانو تاسې څخه د 1 څخه تر 2 کالو پورې غواړي یعنی 1 کال یا 2 کاله باید تاسې ورک ایکسپیرینس ولرئ په دې معنا چې دغه برخه کې تاسې کار کړی واوسیږئ دلته یو 2 خبرې نور هم لیکلې experience working with NGOs is preferred وایي که چېرته تاسې په مالي او محاسبه برخه کې د کوم بلې موسسې سره له مخکې نه کار کړی اوسئ او دا تجربه ولرئ نو تاسې ته موږ اولویت درکوو knowledge of donor financial regulation is an advantage او دغه څومره مهارت او معلومات چې تاسې د ډونر د مالي قواعدو سره ولرئ وایي دا هم تاسې په شارټلیسټ کېدو کې تاسې سره مرسته کوي همدا ډول required skills دغه وظیفې دپاره یا دغې دندې دپاره چې څومره مهارتونو ته ضرورت ده هغه ټول دلته تاسې ته لیکلي good knowledge of accounting principles and financial procedures د اکاونټینګ او د مالي برخې کوم پروسیجرونه چې دي یعنې هغه اړین علم او مهارت یې باید تاسې ولرئ strong proficiency in Microsoft Excel, Word and other Microsoft Office applications چې تاسې باید اکسل کې مهارت ولرئ معمولا چې تاسې مالی برخه کې یا اکاونټینګ برخه کې اپلای کوئ اکسل کې ډېر زیات د کار ساحه یې همدا ډول کویک بوک کې خو دې ته څنګه وایي تاسې باید په مایکروسافټ آفیس باندې هم کاملا تسلط ولرئ او بل همدا ډول excellent attention to details او accuracy او دا مسایل ټول دا کم سکلز چې دي دا سکلز هم باید تاسې ولرئ راځو لاندې لنګویجز موږ نه دري پښتو غواړي او انګلیسي تاسې چار دندې ته اپلای کوئ په افغانستان کې دري پښتو او انګلیسي دا له تاسې څخه غواړي ځکه دا د دندې پر مهال د دندې په ترسره کولو کې ستاسې دپاره لومړنی ضرورت ده چې باید په ملي ژبو باندې پوه شي او یو بین المللي ژبه باندې چې معمولا همدغه انګلیسي ده او انګلیسي باندې باید پوه شي او د هم ځینې نور مهارتونه لیکلي چې پرابلم سولوینګ ولرئ او محرمیت وساتئ او اخلاق مو ښیي او دا مسایل عمومي خبرې دي دی لیکلي دي سبمیشن ګیډلاین دوستانو تر ټولو مهم ځای ته راورسېدلو کله هم چې تاسې یو وظیفې ته اپلای کوئ تاسې ته چې دی دا چې څه ډول اپلای وکړئ دلته سبمیشن ګیډلاین کې تاسې ته ټول مکمل معلومات څنګه کېږي درکول کېږي تاسې حتما دا ولولئ important notice دی only shortlist candidates will be contacted یوازې هغه خلک چې شارټلیسټ یعنې د دې دندې دپاره خو ډېر خلک اپلای کوي هر څوک چې شارټلیسټ شو نو یوازې هغوی ته وایي موږ زنګ واخلو incomplete applications will not be considered که چېرته وایي تاسې درخواست نیمګړی اوسېږي غلط هم اپلای کړی اوسېږي وایي دا بیخي موږ نه ګورو نو ټلیفون انکوایریز ریپلیس وایي دندې ته تاسې چې اپلای کوئ بیا موږ ته زنګونه مه وهئ او یعنې موږ مه په عذابوئ چې څوک شارټلیسټ شو موږ خپله زنګ ورته وهو نو دا هغه امپورټنټ نوټس یا آګاهي وه اپلیکیشن پروسیجر ده په اپلیکیشن کې ګورئ هماغه اوس موږ ته وایي چې کوم شیونه موږ غواړو اپډیټ سی وي نه موږ نه غواړي کاور لیټر غواړي کاپي اف ایجوکیشنل سرټیفیکیټس تعلیمي اسنادونه غواړي او تذکیره غواړي دا څلور شیونه غواړي همدا ډول هرې دندې ته چې تاسې اپلای کوئ سبمیشن ګیډلاینس کې چې دی تاسې ته معلومات درکوي چې موږ څه غواړو او څه ډول موږ ته اپلای وکړئ داسې نه ده چې سر په خوده به سی وي راغلی او هر چېرته به یې لیږئ نه کمیونټي ګیډلاینس به ګورئ ځینې نهادونه او ادارات دي چې هغوی تاسې ته دلته ایمیل لاندې پرېږدي او هغه ایمیل ته چې دی تاسې خپل دغه اسنادونه لیږي ځینې نهادونه او ادارات دي چې هغوی آنلاین فورمه تاسې ته درکوي هغه ډکوئ ورته او سبمیټ کوئ ځینې نهادونه دي چې هغوی تاسو ته آفلاین فورمه درکوي هغه به تاسې پرنټ کوئ ډکوئ بیا به سکین کوئ او بیا به یې ورلیږئ لکه مختلف طریقې دي نو په دې خاطر باندې تاسې دغه سبمیشن ګیډلاینس په دقیق ډول ولولئ چې څه ډول دې ته د اپلای کولو طریقه ده
نو اوس دلته نور هم لږ لاندې راځو ګوري دوستانو دلته موږ ته لیکلی دی چې ایمیل اپلیکیشن فورم kawal@afghan/relief.org وایي تاسې چې دی خپل دغه ایمیل ادرس ته ولېږئ دا خپل اپلیکیشن. نو د دې دپاره دوستانو اوس زه غواړم چې پریکټیکل اپلای وکړم. دا وظیفه خو ما تاسې ته مکمل تشریح کړي چې دا څه ډول وظیفه ده او په کوم ځای کې ده او ټول جزئیات ما تاسې ته ورکړه. فرض که دغه وظیفه زما د خوښې وظیفه ده، زما همدغه برخه کې تخصص ده او همدا ډول همدغه برخه کې زه ما تعلیم کړی ده او اکسپیرینس په همدغه برخه کې لرم، نو بناً زه دې دندې ته اپلای کول غواړم. اوس خو تاسې راشئ دلته لاندې وګورئ چې په دې دنده کې موږ نه څه شی غوښتي وو. موږ ته یې ویلي وو چې تاسې به خپل یو CV موږ ته رالیږئ، کاور لیټر به لیږئ، خپل د تحصیلي اسنادونو کاپیانې به موږ ته لیږئ او تذکیره به موږ ته لیږئ. دا شیونه ټول زموږ څخه څنګه دي غوښتي دي. نو د دې د کار دپاره زه راځم یو نیو ټایپ خلاصوم. کله مې چې نیو ټایپ خلاص که لږ صبر ورته کوو تر څو ما سره دلته جیمیل راشي. صحیح ده، دلته کلیک کوم، ځان څه کوم، جیمیل مې را خلاصوم. زما جیمیل به دوستانو تر څو چې خلاصېږي بېرته راځم اکبر ته. ښه، اوس غواړم چې CV جوړ کړم. دوستانو CV د جوړولو دپاره ما یوه ویډیو ریکارډ کړې ده، د دغه ویډیو په ډسکریپشن کې زه د هغې لینک تاسې ته پرېږدم، تاسې مهرباني وکړئ هغه وګورئ. ما سره دلته تیار CV-یانې شته دي. ګورئ ممتاز CV فار سیلز پوزیشن. خیر دا د سیلز پوزیشن دپاره ده، خو داسې فکر وکړئ چې همدا د اکاونټینګ یا فاینانس برخې دپاره ده. نو دا که تاسې چېرته CV له مخکې څخه خپل همغه مربوطه فیلډ کې آمده وساتئ او ځان سره یې ولرئ، دا به تر ټولو ښه خبره اوسېږي. او دا چې هر دندې ته اپلای کوئ CV به تاسې سره واوسېږي، که یو ځای نیم ځای اپډیټ پکې راولئ هغه د هغه ایډیټ کړي، نور به CV وي او تاسې به ورته اپلای وکړئ. نو دا چې تیار ما سره یو CV شته ده، نو زه که چېرته اوس CV هم تاسې ته جوړ کړم دا به ډېر زیات وخت ونیسي. ولې د CV دپاره په آخر د ویډیو کې راهنمایي تاسې ته کوم چې په دغه طریقه تاسې CV جوړ کړئ. راځم دوباره ګوګل کروم خلاصوم، تر دې وروسته راځم خپل ایمیل ته. کله چې ایمیل ته راغلم تر دې وروسته راځم کمپوز ته چې زه غواړم ایمیل ور ولېږم. کمپوز باندې مې کلیک وکړ، لږ صبر ورته کوو تر څو ما سره د ایمیل دپاره دلته باکس خلاص شي. اوس چې ما ته ایمیل دپاره باکس خلاص شو، دلته یې لومړی ټو لیکلی وایي دا ایمیل چا ته لیږئ. زه راځم دوباره چېرته ګبر ټایپ ته او دلته دغه دنده چې ما ځان ته پیدا کړی او ټول جزئیات مې په اړه لوستلي دي او سبمیشن ګیډلاین مې هم لوستلی او ما ته یې ویلي چې دغه ایمیل ته خپل اپلیکیشن ولېږه. دا ایمیل راخلم، له دې ځایه کنټرول C کوم دوستانو او دلته یې کنټرول V کوم. صحیح ده، چې کنټرول V مې کړ دې ته ایمیل لیږم. سبجیکټ ورته څه شی ولیکو؟ سبجیکټ به ورته ولیکو چې اپلیکیشن فار د پوزیشن آف دلته ځینې ځایونو کې چې موږ سره غلطیانې راغلي دي، زه به دا جوړ کړم دوباره. اپلیکیشن فار د پوزیشن آف دا کومه دنده ده چې موږ ورته غواړو اپلای وکړو؟ فاینانس اسسټانټ. صحیح ده، او دا ویکنسي نمبر ده. دا به له دې ځایه واخلو او کاپي به یې کړو. دی دلته هم موږ ته لیکلی او همدا ډول پاس راځو، دلته پاس یې هم ویکنسي موږ ته لیکلی ده او دا فاینانس اسسټانټ ده. له دې ځایه هم کولی شي چې دا هم کاپي کړي، دا هم کاپي کړي، هلته یې واچوئ. خو دا چې تیار دلته دوی ما ته دا لیکلی له همدې ځایه ما واخیسته او دلته راځم دا ورته څنګه کوم؟ پیسټ کوم. دې نهاد ته دغه سبجیکټ باندې زه ایمیل لیکم، اپلیکیشن فار د پوزیشن آف فاینانس اسسټانټ او دی چې دی ویکنسي نمبر ده. ویکنسي نمبر دوستانو حتما واچوئ، ځکه که ویکنسي نمبر وانه چوئ نو بیا تاسې نه شارټلیسټ کېږئ. دا ډېر مهمه خبره ده چې باید د هر دندې لپاره مربوطه ویکنسي دلته واچوئ. اوس به دلته تاسې دوستانو دغه ایمیل باډي کې د ایمیل باډي کې به تاسې خپل کاور لیټر اضافه کړئ. زه راځم دا منیمایز کوم او ممتاز CV زه اوپن کوم. دلته ما تیار ځان ته کاور لیټر برابر کړی. ګورئ کاور لیټر دا له همدغه ځایه راخلم، بخښنه غواړم دا پاس هیډینګ نه راخلو، هیډینګ یې نه راخلو، دې ته ضرورت نشته.
یوازې ډیر هیرینګ کمیټي دا به ورسره واخلو او تر دې نو د ایمیل په باډي کې تاسو کولای شئ چې یو شارټ ایمیل هم ولیکئ چې ډیر هایرینګ منیجر یا ډیر هایرینګ کمیټي below is attached my CV with cover letter داسې یو مطلب ورته ولیکئ سی وي او کاور لیټر له دې ځایه ورته اټچ کړئ خو معمولا ښه طریقه یې داسې ده چې تاسې راشئ کله مو چې ټو مربوطه ارګانیزیشن ایمیل دلته ولیکلو چې دې خلکو ته ایمیل لیږو دغه اپلیکیشن د دې ویکنسي ده بیرته به خپل سی وي ته راشئ او په خپل سی وي کې به دا کاور لیټر راواخلئ دا به ټول ورته سلیکټ کړي صحیح ده تر دې ځایه به کاور لیټر ورته سلیکټ کړو کنټرول سی به کړو او تر دې وروسته به راشو دلته به کنټرول وی چې کله مو دا کنټرول وی کې دوستانو موږ تر اوسه څو کارونه کړي مربوطه ایمیل مو ورته ورسوو ټوکې چې دې خلکو ته ایمیل لیږو دغه موضوع په ارتباط یې لیږو او دا زموږ کاور لیټر ده په کاور لیټر کې معمولا تاسو خو به سی وي چې کله جوړوئ د مربوطه وظیفې مربوط جاب ډسکریپشن ګوري د هغې مربوط خپل سی وي جوړوئ نو د هغې په جاب ډسکریپشن کې چې کوم شیونه یې غوښتي وي د هغې وظیفې دپاره په کاور لیټر کې معمولا دوستانو تاسې هغه برخو ته ډیره اشاره وکړئ لکه زه په مالي برخه کې دومره وخت پاتې شوی یم کویک بوک باندې پوهېږم او په دې برخه کې مې دې ادارې سره دومره کلونه کار کړی او دغه مهارتونه لرم هغه ټول مهمې خبرې ورته ټول کاور لیټر کې ولیکئ چې کله به ایچ آر یا هایرینګ کمیټې کسان شارټلیسټ کوي چې هغوی هم دا ستا ایمیل باډي ولولي چې ووله دا سړی خو ډېر مسلکي دی هېڅ ته تاسې شارټلیسټ کوي کله مو چې د ایمیل باډي کې خپل کاور لیټر واچو تر دې وروسته به تاسې راشئ اټچمنټ ته او دلته به خپل د سی وي پی ډي اف ورته واچوئ زه راځم اټچ ته د اټچ څخه وروسته راځم ډیسکټاپ ته چې کله هم ډیسکټاپ ته راغلم دوستانو فرض کړه دا زما سی وي ده صحیح ده دا ورته څنګه کوم اپلوډوم یوې خبرې ته ستاسې پام وي چې کله تاسې کاور لیټر د ایمیل په باډي کې واچولو بیا تاسې دا حق نه لرئ چې په سی وي کې هم کاور لیټر ورته ولېږئ یا جلا ورته ولېږئ سی وي کې که واوسېږي پروا نه کوي خو جلای ورته نشي لېږلی په سی وي کې دې واوسېږي مشکل نشته ده لکه مکمل زموږ ستاسې ایمیل آماده شو فقط سینډ باندې کلیک کوو دا ایمیل څنګه کېږي دیو ته ورلیږل کېږي نو دا دوستانو زموږ سره د اکبر ویب سایټ کې موږ یو دنده پیدا کړه د خپل هماغه تخصص مربوط او اپلای مو ورته وکړله نو دا یوه طریقه شوه چې په دغه طریقه باندې موږ تاسې اکبر ویب سایټ کې دندې پیدا کولی شو او بیا ورته سبمیشن ګیډلاین ته ځو او څه ډول چې زموږ څخه غوښتنه کړې او هماغه ډول باندې ورته خپل اسنادونه اپلوډوو په دغه ایمیل کې دوستانو یو شی چې ما نه پات شو او مربوطه تحصیلي اسنادونه او شیونه یې غوښتي یعنې هر څه چې به تاسې څخه غواړي هغه خو اسانه خبره ده تاسې پی ډي اف ورته برابر کړئ او ایمیل کې اټچ کړئ او ور ویې نو دا موږ سره د اکبر ویب سایټ مسله شوه اکبر ویب سایټ کې د مختلف کټګوریو دندې دي تاسې کولی شئ چې هره کټګوري چې ستاسې خوښه وه هماغه کټګوریز کې راشئ او له هغې ځایه څخه څنګه وکړئ ځان ته پیدا کړئ مربوطه وظیفه او اپلای ورته وکړئ دا د اکبر ویب سایټو چې یو نمونوي اپلای ما تاسو ته وکړلو یو نیو ټیب خلاصوم راځم بل پلیټفارم ته چې هغې هم د افغانانو دپاره جابس په افغانستان کې اعلانوي جابس ډاټا اف ورته ویل کېږي اډرس بار کې ما ولیکلو مخکې ما سرچ کړی تیار راغی او دا څنګه کوم انټر کوم چې تر څو ما سره دغه جابس ډاټا اف ویب سایټ خلاص شي تاسې دا ګورئ دوستانو دا موږ سره لوګو یې د البته جابس ډاټا اف او اکبر چې دی په پلی سټور کې موبایل چې تاسې لاړ شئ هلته اپلیکیشن هم لري د موبایل د لارې هم تاسې کولی شئ چې اپلای وکړئ ورته نو دا یې لوګو ده دا موږ سره د جابس ډاټا اف وظیفې دي دوستانو چې اعلان شوي دي ګورئ فاینانس منیجر افغانستان کرکټ بورډ کابل افغانستان کې د میل او 15 د اګست کې دا وظیفه څنګه شوی اعلان شوی تحصیلات بیچلر ډیګري غواړي او یو وظیفه ده او نیو اعلان شوی ده نو دا ټول هغه وظیفې دي چې د جابس ډاټا اف اعلان کړي دي موزګار طراحي و توسعه ویب سایټ ګوره دا هم نیو ده دلته نیو ورسره لیکلی یو ویکنسي ده او دغه تحصیلات غواړي 1 اور اګو دا اعلان شوی ده او دغه انټي سیلري سکیل لري ګریډ ای صحیح ده نو د بدخشان کې د افغانستان 12 د اګست کې چې دی د دې ډیډلاین پوره کېږي نو دا مختلف وظیفې دي چې دغه پلیټفارم لخوا څخه څنګه شوي دي اعلان شوي دي تاسې خپل د خوښې وظیفه پیدا کوئ دوستانو او ورته اپلای کوئ کریټیو پروډیوسر موبي افغانستان دوی هم دغه یو ویکنسي یو بس اعلان کړی ده
نو تاسو خپل سرچ په دلته کوئ ترڅو خپل مربوطه وظیفه پیدا کړئ او اپلای ورته وکړئ. په دې ویب سایټ کې په دغه پلیټ فارم کې دوستانو یوه خبره چې نوی ده هغه دا ده دلته ګورئ دا وظیفې خپله په آنلاین ډول مووینګ کوي. دا هغه سپانسر شوي وظیفې دي، هغه وظیفې دي چې دغه جابز ډاټ ایف پلیټ فارم یا ویب سایټ والا چې کوم خلک دي دوی ته پیسې ورکړي دي نو دی په اوله کې راوړي دي. دا هغه نهادونه دي چې دوی کارمندانو ته اشد ضرورت لري نو بنان د بیخي لومړي قطار کې راوړي. نو دلته هم تاسو کولای شئ چې خپل مربوطه وظیفه وګورئ چې هر یو ورته څه وکړئ اپلای وکړئ. پروینشل سیلز ان بزنس چې دا وظیفه ده په بلخ کې ده، په دې باندې کلیک کوو دوستانو. فرض کړه دغه وظیفه زما د خوښې وظیفه ده، زما تحصیلات سره تطابق لري، نو بنان زه دې وظیفې ته اپلای کول غواړم. په همدې باندې مې کلیک وکړه نو ټوله کیسه هماغه د اکبر ویب سایټ غوندې ده. اباوټ نیټ لینکس په همدغه نهاد چې دغه کس ته ضرورت لري یا دغه ویکنسي اعلان کړی دی، دغه نهاد په اړه جنرال اوورویو ده. جاب سمري ده دوستانو چې دغه وظیفه څه ډول وظیفه ده. همدا ډول لاندې چې راشو کی ریسپانسیبلیټیز دي چې دغه کارونه به پرې ترسره کیږي، یعنې دی هماغه جابس دي چې دا به ترسره کوي. اکاونټینګ منیجمنټ ان ګروث برخه کې دا دی، ریپورټینګ، سی آر ایم، ریپرزنټیشن، دا به ټول مکمل تاسې ولولئ دانه په دانه باندې. ځان به پرې ښه پوهېږي. دغه کوالیفیکیشنز غواړي چې 3 کاله باید کاري تجربه ولري او سافټویر او دا مسایلو باندې پوه شي. لنګویج دغه لنګویج سکلز غواړي او سبمیشن ګایډلاینز ده دوستانو. دلته سبمیشن ګایډلاینز کې ګورو چې دوی څه لیکلی. انټرسټډ کینډیډیټس کین apply for the position by clicking on apply now. On a shortlisted candidate will be contacted for interview. Interlink is an equal opportunity employer. Qualified female candidates are strongly encouraged to apply. نو دوی وایي که دغه وظیفې ته تاسې غواړئ اپلای وکړئ نو لومړی خو یې دا خبره لیکله چې دوی عدالت په نظر کې نیسي او هر څوک چې مستحق و هماغه خلک شارټلیست کېږي. او که چېرته فیمیل جنسیت یعنې ښځینه اپلای وکړي نو هغوی ته چې دی اولویت ورکوو، هغوی تشویقوو چې اپلای ورته وکړي. او بیا لیکلی چې تاسې غواړئ اپلای وکړئ، دلته اپلای بټن باندې وایي کلیک وکړئ. نو دلته موږ به په اپلای بټن باندې کلیک وکړو دوستانو چې دا اوس موږ کمې خواته وړي. نو اوس به وګورو چې موږ اپلای بټن باندې کلیک وکړه. لومړی خو موږ نه څه کوي ایمیل غواړي، ایمیل او پاسورډ زموږ څخه غواړي. صحیح ده چې دا ایمیل او پاسورډ تاسو څه کوئ خپل اضافه کوئ. زما فرض کړم دا ایمیل او پاسورډ ده، دا ورته ور اضافه کوم. او دلته چې دی او ویریفیکیشن هم موږ نه غواړي، لږ ورته منتظر کېږو. وریفای شو. ګورئ دوستانو څنګه شو. اوس موږ تاسې کله چې ما اپلای باندې کلیک کړو دوستانو زه یې دغه ساین ان کړم. ګورئ دلته ممتاز رحماني ولیکل شو. دلته تاسې باید خپل هغه ټول جزئیات ور اضافه کړئ. دلته پنسل علامه شته، تاسې به دلته کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړو دوستانو تاسې به په دغه جابز ډاټ ایف کې خپل ټول پروفایل څنګه کوي کمپلیټ یور پروفایل ټو بیلډ ا ریزیومي دیټ سټینډز آوټ اف امپلایي. لکه وایي دا خپل څنګه کوي دا پروفایل وایي مکمل تکمیل کړي تر څو وظیفو ته تاسې اپلای وکړئ. پروفایل انفارمیشن د ګوري دلته اپلوډ فوټو، دلته به خپل عکس اپلوډ کړئ. فول نیم، پروفیشنل ایکسپرټیز، کانټیکټ نمبر، ایمیل ایډرس، the country, province, nationality, date of birth, gender, current address. دا برس دوستانو تاسې دقیق مکمل ورته ولیکئ. پروفیشنل سمري چې کومه برخه کې تاسې لکه پروفیشنل سمري خپل لیکئ، سکلز لرئ، ورک ایکسپیرینس پکې اضافه کوئ، ایجوکیشن، سرټیفیکیشن. اډ ایجوکیشن باندې چې کلیک وکړئ، اډ باندې کلیک وکړئ، تاسو ته فورمې درکول کېږي هغه ورته ډکوئ. ایوارډز کوم جایزه مایزه تاسې اخیستې، سکلز تاسې چې دي کوم لنګویجز باندې پوهېږئ. او همدا ډول د فیسبوک او لینکډین او ټویټر او دا لینکونه که چېرته تاسې لرئ دغه هم دلته اضافه کولی شئ. چې کله دوستانو دا تاسې مکمل اضافه کړلو تر هغې وروسته مو سیف کړه، بیا دلته تاسې ته 100% لیکل کېږي. بیا چې هرې بیا تاسې ریزومي ته راځئ. کله چې ریزومي ته راغلی دوستانو دلته به خپل ریزومي څنګه کوئ ورته اپلوډ کوئ. خپل ریزومي به ورته دلته اپلوډ کوئ. صحیح ده چې کله مو ریزومي ورته اپلوډ کړه پریفرنسز کې هم دې کې چې نشته آی انټرویو کمینګ سون. ښه د دې نه وروسته وایي آی انټرویو به هم په دغه ویب سایټ کې اضافه کېږي. فقط دا تاسې خپل ریزومي اضافه کوئ، پرسونل انفارمیشن اضافه کوئ. دا دوه شیونه چې تاسې اضافه کړه دلته 100% کېږي. دا به ځان سره څنګه کوئ سیف کوئ. تر دې وروسته به تاسې چې هرې وظیفې ته اپلای کوئ ستاسې بار همدلته تیار واوسېږي. فقط اپلای باندې تاسې کلیک وکړئ، هغه دندې ته اپلای کېږي. نو طریقه سیستم یې ډېر زیات موږ تاسو ته اسانه کړی ده. نو اوس چې زه غواړم یو بخش ته اپلای وکړم، فرض کړه دا ټول جزئیات مکمل ما څنګه اضافه مې کړه، خپل ریزومي، خپل پرسونل انفارمیشن، موبایل ادرس، هر څه
اوس دې وظیفې ته اپلای کوم اکیډمي افیسر ده په دې باندې کلیک کوم چې کله مې کلیک وکړه ګورې دلته هماغه پخوانی خبره ده ټول مکمل جزئیات شته دي هر څه مکمل جزئیات شته بیا دلته ماته اپلای ناو راغی که اوس اپلای ناو باندې دوستانو کلیک وکړم وایي دغه څه ده ایمیل ده دا ځان سره کاپي کوي دا به څنګه کوم ایمیل ما سره څنګه شو کاپي شو qualified candidates are invited to submit their CV in cover letter to وایي دغه ایمیل ته خپل څه ولېږئ سی وي ولېږئ نو تاسو کولی شئ چې له دې څخه هم تاسو مستقیما ایمیل ته لاړ شئ او یا هم دغه لینک له دې ځایه تاسو کاپي کړئ او له هغې څخه وروسته خپل ایمیل ته راشئ او کمپوز ته راشئ او دا ور ولېږئ صحیح ده نو مهمه خبره پکې دا وه چې تاسې به خپل په دغه ویب سایټ کې مکمل جزئیات څنګه کوئ ور اضافه کوئ دلته ګورئ دا پروفایل نه ده چې کله پروفایل ته راشئ خپل پروفایل مکمل دلته کمپلیټ کړئ چې کله مو کمپلیټ کړئ هغې نه وروسته هوم ته راشئ او په هوم کې بیا مختلفې وظیفې دي هغه مربوطه وظیفه تاسې پیدا کړئ او اپلای ورته وکړئ ځینې وظیفو ته داسې دي چې کاسې اپلای نه ووهه تاسو ته خپل سی وي هر څه معلومات راوړي وایي د دې په اساس تاسې اپلای کول غواړئ که موقع که هماغه اسناد ستاسې ورته سبمیټ کېږي او اپلای ورته کېږي او ځینو کې بیا لکه اوس مې چې تاسو ته ترسره که ایمیل راځي او ایمیل چې دی په ایمیل په ترو باندې هر څه خپله برابروئ او ورلیږئ نو زه بیرته راځم څه کوم jobs.if باندې کلیک چې کله مې کلیک وکړو ټولې وظیفې دلته ماته څنګه کېږي شروع کېږي all organizations صحیح ده دا کمپنیز برخې ته راغلو نو دا ټول هغه وظیفې دي چې مختلفو ارګانیزیشنونو څنګه کړی دی اعلان یې کړی دی او په اعلان کې دې تاسو کولی شئ ورته څه وکړئ اپلای وکړئ نو دوستانو په دغه ترتیب باندې موږ تاسې اکبر جابس او jobs.if کې وظیفې پیدا کولی شو اپلای ورته کولی شو بل فاین جابس دلته که چېرته موږ تاسې دلته فاین جابس باندې کلیک وکړو دلته سرچ جابس مربوطه برخه تاسې فاینانس فرض مثال زه غواړم سرچ کوم کلیک وکړئ فاینانس مربوط وظیفې تاسې ته ورکول کېږي لکه اکبر ویب سایټ کې چې موږ تاسې کټګورۍ په اساس او جاب ټایټل او لوکیشن په اساس سرچ کولی شو دلته هم تاسې کولی شئ چې پروفایل مو تکمیل که فاین جابس ته راشئ او ټایټل ورته ولیکئ جاب ورته څنګه کوئ پیدا کړئ کومه کمپنۍ باندې په اساس سرچ کول غواړئ کمپنۍ ورته انتخاب کړئ اپلای ته چې راشئ کومو دندو ته چې تاسې اپلای کړی هغه دلته شو کېږي او که چېرته تاسې دوستانو ریزیومي ته راشئ ریزیومي باندې کلیک وکړئ تاسې خپل ریزیومي څنګه کولی شئ دلته اضافه کولی شئ نو دلته ما کوم ریزیومي مخکې نه ده اضافه کړی اوس نشته ممتاز رحماني ریزیومي اپډیټډ ګورئ دا یو ریزیومي ما څه کړی اوس مې چې پکې لږ کار وکړه هغه ما سره دلته اپډیټ شوی دی خو لا تکمیل نه ده نو زه دې ځینه څنګه کوم ډیلیټوم ځکه زه نه غواړم دا ریزیومي دلته واوسېږي که کریټ ریزیومي باندې کلیک وکړو دوستانو کولی شو چې ریزیومي څنګه کو برابر کړو همدغه ویب سایټ کې ریزیومي ورته برابر کړو او کار پکې وکړو دا مې ریزیومي راځي چې کله مې دلته کلیک وکړم مې ریزیومي راځي بیا په دې باندې کلیک وکړئ او دلته به ټول مکمل جزئیات او جریانونه به ورته اضافه کوئ وبه یې لیکئ او خو ستاسې ریزیومي به څنګه شي برابر شي هلته دلته مختلف فارمټونه هم تاسې ته درکړي هر یو فارمټ چې تاسې خوښه هماغه فارمټ ورته ټاکلی شئ د هماغه فارمټ کې تاسې کار کولی شئ نو په دې هیله یم چې تر دې ځایه مو سر خلاص شوی دوستانو چې موږ څه ډول کولی شو د jobs.if کې دنده پیدا کړو اپلای ورته وکړو راځو دوستانو بل ټایپ خلاصوم او دا ور چې ده په د UN وظیفې غواړم چې UN وظیفو ته اپلای وکړم موږ د یوناپس په نوم باندې د UN وظیفې اعلانېږي او دا انټرنیشنل اعلانېږي زه یوناپس جابس دلته لینک راغی دې باندې کلیک کوم تر څو ماته دا دندې څنګه شي وښودل شي یوناپس کې ټولې وظیفې د ملل متحد مربوط دي دوستانو ګورئ دلته لیکلی یم دا د ملل متحد یا د UN لوګو ده او یوناپس لیکلی دی UN وظیفې دي او دې کې هم نوی څه نشته ټول هماغه اکبر ویب سایټ او jobs.if کې چې وو هغه خبرې دلته هم دي لومړی خو یې دلته لیکلی دی چې کیورډز که چېرته کوم خاص وظیفه سرچ کول غواړئ دلته نوم یې ورته ولیکئ کوم هیواد کې غواړئ وظیفه سرچ کړئ افغانستان کې غواړم سرچ کړم ډیوټي سټیشن دې چېرته اوسېږي کوم ولایت کې غواړئ چې وظیفه وکړئ فرض که زه ورته وایم بامیانو کې پوزیشن ایریا ته راځو ښه کوم برخه کې غواړئ چې ته وظیفه وکړې زه ورته وایم اډمنسټریشن به صحیح او دلته یې سرچ کوم که چېرته UN په دغه خصوصیاتو باندې کوم وظیفه اعلان کې ولري موږ ته ښودل کېږي نو جابس فاوند کوم وظیفه وایي په دغه برخه کې څنګه ده اعلان ته نه دی ورکړل شوی دلته چې دی سینیر لیول د دوستانو مید لیول سینیر لیول یعنې کوم پوزیشن ته اپلای کول غواړئ بیسیک ته لکه موږ تاسو چې وایو
لو پوزیشنز ته، میډیم ته که های پوزیشن ته، ایگزیکټیو لیولز ته، هر یو ته چې انټری لیول ته غواړې، هر یو برخې ته چې غواړې زه ورته میډ لیول انتخابوم. دا ورته وایم چې ته داسې کار وکړه چې په الجیریا کې غواړم میډ لیول وظیفه ځان ته پیدا کړم، او ډیوټي سټیشن چې دی دلته دا دوه ښارونه دي د الجیریا سم، یو به ورته دا انتخاب کړم، پوزیشن ایریا اډمنسټریشن ورته انتخابوم، او لنګویج به یې دلته انتخاب کړي. لنګویج نو معمولا انګلیسي ده، او دا وظیفه ورته سرچ کړه په دغه هیواد کې. اوس ګورو چې وین کوم وظیفه دلته لري، نه دلته هم د یو کومه وظیفه اعلان کې نه لري، کومه وظیفه یې نه ده اعلان کړی. نو په دغه ترتیب باندې دوستانو تاسې کولی شئ چې یو دنده په یوناپس کې، یعنې د وین مربوط دنده تاسې څنګه کوئ، سرچ کوئ او دنده ځان ته پیدا کوئ او اپلای کوئ. ولې دلته یوه خبره تاسې په ذهن کې ولرئ دوستانو چې د اکبر ویب سایټ کې موږ کوم دندو ته اپلای کوو او جابس ډاټا اف کې د هغه وظیفو اپلای او د دې وظیفې په ډیر سره فرق لري. اول خو په دې کې چې تاسې اپلای کوئ تاسې خپل هغه تحصیلاتو ته وګورئ، وړتیا ته وګورئ چې آیا تاسې دومره تحصیل او دومره وړتیا لرئ چې په یو این کې کار وکړئ که نه. یعنې دا معمولا داسې خلک جذبوي چې هغه ډیر با استعداده خلک واوسیږي او په انټرنیشنلي سطحه باندې په یو مشخصه برخه کې تر اډوانس کچې پورې تحصیلات ولري. لکه د سیار سړی نشي کولی چې دلته راشي اپلای وکړي او د شارټ لیست کېدو په تمه کېني، نه دا نو داسې کسان غواړي چې معمولا ماستري په امریکا کې کړی او چا په جاپان کې کړی او انټرنیشنلي رسېدلی سړی اوسیږي، نو داسې خلک دې ته اپلای کوي او هغوی به شارټ لیست کېږي. نو دا د دندې د سرچ کولو او فایند کولو طریقه وه چې دلته ډېر سمپل او اسانه طریقه وه. بل دلته ګورئ اوپن پوزیشنز، دا ټول هغه پوزیشن دي چې همدا اوس اوپنز دي، صحیح ده. که زه او ویو آل باندې کلیک وکړم اوس به ماته ټول هغه پوزیشن دلته وښودل شي چې همدا اوس اعلان کې دي. ګورئ اډمنسټریشن افیسر لوجستیک دا په کوم هیواد کې دی نه پوهېږم چې دا یو این ډي دی چې دا کوم هیواد ده، په دغه هیواد کې دا وظیفه اعلان شوی ده. د کسلا انټري لیول په دومره اډمنسټریشن سینیر اسسټنټ دا په دغه هیواد کې اعلان شوی ده. شیر باندې چې کلیک وکړي کولی شي دوستانو ته ایمیل د لارې ولېږي یا وټساپ د لارې. نو دا ټول هغه وظیفې دي چې همدا اوس د یوین لخوا څخه اعلان شوي دي. معمولا دلته چې دی د هیواد نوم نه دی لیکل شوی دوستانو، دلته د هغه هیواد د پایتخت یا مرکز نوم لیکل شوی، لکه د افغانستان په ځای کابل دلته لیکل شوی اوسي. نو دا نه پوهېږم چې دا د کومو هیوادونو مراکز دي. همدا ډول دا مختلفې وظیفې دي. 80 وظیفې موږ سره همدا اوس دستي په یو این کې په مختلفو هیوادونو کې دوستانو اعلان ته ایښودل شوي دي. خیر زه فرض کړه اډمنسټریشن افیسر همدغه هیواد کې غواړم زه دې ته اپلای وکړم، نو اپلای باندې کلیک کوم. کله مې چې اپلای باندې دوستانو کلیک وکړه دلته زموږ څخه لومړی چې غواړي یوزر نیم او آی ډي غواړي. تاسې داسې نشئ کولی لکه اکبر یا جابس ډاټا اف ته چې ورځئ او وظیفه انتخابوئ او اپلای ورته کوئ. جابس ډاټا اف خو بیا هم یو پروفایل د تاسې څخه غواړي. اکبر چې دی که پروفایل تاسې ورته ساین ان کړي یا ساین ان نه کړي کولی شي چې ورته اپلای وکړئ. ولې دلته چې دی تاسې وایي لومړی باید رجسټر کړئ. چې کله مو رجسټر کړئ دلته به یوزر نیم ورکړي، بیا به پاسورډ ورکړي، بیا به لاګین شي، هغې نه وروسته به بیا تاسې ته اجازه درکول کېږي چې تاسې وظیفې ته اپلای وکړئ. اوس خو ما سره یوزر نشته، زه خو دلته لاګین هم نه یم، نو ډونټ هاف ان اکاونټ دلته رجسټر باندې کلیک وکړئ. ځکه زه یو کوم اکاونټ نه لرم، رجسټر باندې کلیک کوم، یو اکاونټ جوړوم. چې کله مو کلیک وکړو دوستانو دلته اکاونټ جوړول هم لکه د جابس ډاټا اف غوندې ډېر جزئیات له تاسې څخه غواړي. لومړی سلیکټ یور ریزومي، اول خو تا نه ریزومي غواړي. ته باید منظم یو کاور لیټر او سی وي ولرې تر څو دې ورته اپلوډ کړې. څو طریقو باندې دا کار کولی شي. فرست ټایم هیر فرام ډیوایس، که چېرته تا سره په کمپیوټر کې کوم یو سی وي وي نو فرام ډیوایس باندې کلیک وکړئ دوستانو او له هغې ځای څخه څنګه کوئ خپل سی وي ور اضافه کوئ. که چېرته کاپي اینډ پیسټ باندې کلیک وکړئ لکه سی وي تاسې په ورډ کې اوپن کړی هغې څخه یې کاپي کوئ او دلته یې پیسټ کوئ. او ویداوت ریزومي باندې چې کلیک وکړئ لکه بدون د ریزومي نه زه غواړم چې د ویب سایټ کې مخته لاړ شم، نو دا ستاسې خوښه ده. خو زه په هر صورت زه ورته وایم چې فرام ډیوایس باندې کلیک کوم او چوز فایل ته راځم، یو سی وي ورته اپلوډوم. فرض کړه دا عبدالقیوم دی، څوک دی، دا سی وي مې ورته څنګه که اپلوډ کړه. اوس کنټینیو باندې کلیک کوم. لږ ورته صبر کوو دوستانو تر څو موږ سره دا مخته لاړ شي. ګورئ دوستانو دا موږ سره مخته لاړه. سلیکټ یور ریزومي برخې نه ورغلو پرسونل انفارمیشن ته.
اوس نو دلته پرسونل انفارمیشن کې به تاسو خپل ټول جزئیات لیکئ، فرست نیم، لاست نیم، دا ځینې شیونه چې هلته زما سره په سی وي کې ما لیکلي وو هغه یې ټول په اتوماتیک ډول باندې راواخیسته. پرایویټ ایمیل ده، پرایویټ ټلیفون ده، ډیټ اف برث ده، جنډر ده، دا تر لاندې پورې دومره خو به په انګلیسي پوهېږي تاسو چې د یو این وظیفې ته څوک اپلای کوي نو طبیعي خبره باید قوي انګلیسي باندې پوهېږي. نو دا ټول مکمل جزئیات چې تاسې نه څه غواړئ دا به ورته مکمل وړاندې راشي دوستانو. دا ټول هغه شیونه دي چې زموږ څخه غواړئ دا به ټول مکمل لنګویج دی او ایکسپیرینس دی او سکلز ده او ایډنټیفیکیشن ده او جنډر ده او دا مسایل دي. ډېر زیات جزئیات غواړي، سی وي غواړي، کاور لیټر غواړي، هایست ډیګري غواړي، لکه کم تحصیلي اسنادونه، سرټیفیکیشن، ادرس که څه شی لري، لکه دا ټول مکمل جزئیات به تاسو دوستانو ورته اضافه کوئ تر دې ځایه. هغې څخه وروسته به دا سیف کنټینیو باندې به کلیک کوئ، یعنې دا ټول مکمل جزئیات به ورته اضافه کوئ. چې کله مو ټول جزئیات ورته اضافه کړلو بیا به جاب سپیسیفیک کویشنز دا بله برخه ده دې ته به تاسې راولئ. اوس خو دا جزئیات ما اضافه هم نه کړل ځکه دا خو ډېر زیات جزئیات دي، که زه دا ورته لیکم دا ډېر زیات وخت نیسي او مستقیما مې په کنټینیو باندې کلیک کړو دوستانو مخته لاړ نه ړه. ولې؟ ځکه دا ټول جزئیات چې سور شو د کوم خانې دا زما څخه غواړي دا ریکوایر دي، وایي دا ټول معلومات به تاسې لیکئ، د هغې څخه وروسته به تاسې دې مرحلې ته راځئ. بیا چې کله دوستانو تاسې دې مرحلې ته راغلی نو دا کوم جاب ته چې تاسې اپلای کوئ دغه پوزیشن ته نو د دې مربوط یو څو پوښتنې تاسې نه کوي، هغې نه وروسته ستاسې خوا څخه مکمل معلومات دلته اپلوډ شوی ده او اسنادونه خپل څنګه کوئ سبمیټ کوئ. نو دا هم د یوناپس یا یو این دندو ته د اپلای کولو هغه طرز و طریقه ده. که زه دوستانو دا مکمل فورمې ورته ډک کړم او مخته لاړ شم نو دا وخت هم زیات نیسي، ولې طریقه هم دغه سمپل او ساده ده. که هغه جابز ډاټ آیف ده، که هغه اکبر ده او که هغه یوناپس ده او که هغه د نورو نهادونو ویبسایټونه واوسېږي نو همدغه معمول طریقه یې ده چې وظیفه مربوطه پیدا کوي او هغه سبمیشن ګیډ لاین ورته لوړي څه رقم چې غواړي چې اپلای ورته وکړي هماغسې ورته مخته ځئ. یوه خبره چې په آخر کې غواړم له تاسو سره شریک کړم هغه دا دوستانو د اکبر ویب سایټ کې او جابز ډاټ آیف کې چې دا یوازې دا نه ده چې تعلیم یافته او تحصیل یافته خلک به ورته اپلای کوي. دلته ځینې وظیفې اعلانېږي لکه کوک وظیفه اعلانېږي، ډرایور وظیفه اعلانېږي چې هغه کوم تحصیلات ته ضرورت نه لري، یعنې هغه خلک چې تحصیلات نه لري هغه هم کولی شي چې په اکبر کې ځان ته دندې پیدا کړي او اپلای ورته وکړي. په دې هیله یم چې د دغه ویډیو څخه مو یو څه ترلاسه کړی واوسېږي او خدای دې وکړي چې پر دې توانېدلی اوسم چې یو څو نقطې مې تاسو ته په سمه توګه باندې تشریح کړی وي. خو دا معمولا هغه لاره ده چې دغه طریقې باندې زه مخته تللی یم او د 14 کال ده چې زه مختلفو نهادونو سره دندې ترسره کوم او اوس هم برحاله د ستارهګان متحد سره د سیلز په برخه کې کارمند یم او کار کوم او ټولې دندې چې ما ترلاسه کړي دي همدغه اکبر او جابز ډاټ آیف د لارې ما اپلایګانې کړي